دریم خبره الله جل جلاله فرمای فيه آیات بینات مقام ابراهیم چې بیت الله شریف کې خود الله د قدرت ډېری نخې دي واضح اخکار نخې دي من جمله دا غین یو مقام ابراهیم د مقام ابراهیم هغه غټي ته ویل کیږي چې په هغه باندې به ابراهیم علی السلام ودریدو او د بیت الله شریف دیوارونه به جوړول نو ګټه خو یو مضبوط یو پوخ او یو سخت شی دی خدا الله قدرت نه خپدي کې دا کړه چې الله رب کریم دا د ابراهیم خلیل الله لپاره نرم کړی و دا ګټي ولا نرم کړو نو ابراهیم خلیل الله کله بچ په دې باندې هغه ته بره د دیوار د تعمیر او بره د ګټو خودو ضرورت به نو دا ګټ به اوچتېدو نو ابراهیم علیه السلام به بره له پاسه دیوار کو او کله بچ هغه له کته نسشي اغستو یا کوزیدو ضرورت به او کته به سکانو نو دا ګټ بچ د الله په قدرت کته کېدو نو ابراهیم خلیل الله بچ د نو هغه کته خپل هغه کار وکړو او دغه نرموالی د وجنه په دې ګټ کې د ابراهیم خلیل الله د قدمونو نخې چې دنو هغه جوړې شوې چې ترننه پورې هغه موجود دی او دنیا خپل پسترګو باندې هغه وي نو دا د الله د قدرت غټه نخې چې دنو اوس هم موجود ده او بل د الله جل جلاله د قدرت نخې د حرم شریف کې ده چې په لکاو باندې حاجیان صاحبان چې دنو هغه هر کالیزي او هغه چې دنو شیطان پکانو ولی نو په لکاو باندې هغه چې دنو کانی لیکن پکاره خدا و چې داغه کانو یو غر ودریدلې او دا ځای چې دنو بیخي کم ځای کې چې دا شیطان هغه ولی دا ځای چې دنو پناشه لیکن لکاو باندې خلکو بدا کانی خلک ولی او هغه چې دنو هغه ځای باندې هغه ډیره کې نه جوړیږي هغه شان او دا ګټي چې دي نو دا قدرتي دور باندې غیب او مخکې د دې د اوچتولو لپاره حکومتي سه تنظیم بنو اوس حکومت د دې د اوچتولو لپاره اوس لګ ډیر ګټي جمع کیږي او حکومت تنظیم کوي د غرزولو لپاره دا غي یو وجه ده سرور عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی ولک شب مخکې ما وی چې کوم حاجی صاحب صحیح حج نه کړي نو دلته مونږ ته خو هغه کې دا تبدیلی چې د هغه کې دا علامه احکاری چې هغه کې تبدیلی نه دراغلي هغه د احکاماتو پابندی نه کوي هغه خپل د شیطانت نه اوخته نه دی خو الته دا هغه علامه سي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله چې دوی دا کانی ونی نو دا کانی چې حج قبول شي دا هغه کانی چې د هغه ملائکه او چې دی دغه وجه نه دا دلته جمع کیږي نه کنه غربه جوړ شو خو چې حج قبليږي نو داغه کانی ملائکی او چته او غیب کوي او چته غیب کوي وړي او چې حج قبليږي نه داغه کانی په غزي پراته پاتې شي نو معلومه شو چې اوس ممکن خلک زیات شه چې داغه حج نه قبليږي نو کانی غزي کې زیاتيږي نو حکومت ولوس د چته ولو تنظیم کوي نو دا د الله جل جلاله د قدرت واضحه نخدي نورم ډېر نخدي د الله د قدرت نو الله وی چې فيه آیات بینات په دې بیت الله شریف کې په دې حرم شریف کې واضحه نخدي د الله د قدرت کا سو غور